السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتاق علم ساترور یو ځل بیا د کلیوال رنګونو سره تاسو ته مخاطب شوم په کم ټایم کې د ماښام په ټایم کې تاسو به هغه وینئ چې یاره دلته کې چې کم دی اوس هم روجامات دی که څه حساب کتاب دی ځکه چې رڼا ده او په درې باندې اوس هم خلک ناستي دي روټۍ ته نو دا څه یو زبردست پروګرام دی زمونږ نه چې کم دی زمونږ رور اسرار چې کم دی اسرار چهلي هغه الوداعي پروګرام کوي مطلب د پاکستان نه روانګي ده بحرین ته دوبۍ بحرین سعودي عرب دغه بحرین که نه جي سوات والا نه جي نو بحرین ته روان دی او د هغه تره هم را سره ولاړ دی دوی څه به خبرې کوو کوم ملګري راغلي دي د روټۍ پروګرام ولا د تره چې کم دی فاتح محمد ماماده کړی دی لومبی دته په پروګرام کې هرکلی وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی ماماجي ښې خیر دی څنګه چل اسرار روان دی نو څه فیل کوئ؟ اسرار روان دی عثمان غني دی دلته کې زموږ سره چې کوم دی شهبادر استاد دی صحیح ده او بس ټولو مسافرو ته زموږ دا دغه دی چې خدای دې کامیاب کړي او الله دې پار وطن کې چې خوشحاله ساتي او زموږ دا دغه دی چې پښتانه ټول ورونه دي او خدای دې موږ ټول دغسې یو موټی کړي اتفاق سره ډېره مننه بس موږ خوشحالېږو چې دغسې یاران راټول یو بس یو پروګرام دی یو دغه ډېره مننه د فاتح محمد ماما چې کوم دی ډېر ښکلي لوکیشن کې ډېر ښایسته ځای کې کور چاس کړی تاسو کتلی شئ دا چار چاپېره د پټي دي دا چې کوم دی تورۍ داسې کدوان او ورسره شلتالان دي او دا غنمان او دا اینده پټي مټي دي ښایسته ګراونډ کې او بالکل ته به که د پنجاب ایریا ده ډېره مزه کوي اسرار چالي را سره ولاړ دی بحرین ته د تلو په حوالې سره به د سره هم یو څو خبرې اترې وکړو. سلام علیکم څنګه وعلیکم السلام مشتاق علم لاله ستاسو ډېره مننه چې دلته رالې او موږ سره ګپ شپ لګوئ او څنګه روانګي کله ده د خیره څه فیل کې خفه کې بېګاله د خیره لکه تاریخ څومره دی لکه دغه ټیم به وځو اذانونو ټیم که نه 9 بجې فلایټ دی او بحرین ته دی نو بحرین ته ځي او بحرین کې د خپل رونو خویندو دپاره د خپل بچو دپاره رزق نصیبه به هلته بقایا شوي وي الله دې وکړي چې ډکه منګولې الله به خپل پاکستان ته واپس راوستلی کړي کم د ده مینهوال دي یاران دي دوستان دي زمونږ هم څومره مینهوال دي نو دا رور د روان دی بحرین ته او د سره څوک میلاوېدل غواړئ نو د دوی هیرو اف 400 د په فیسبوک کې یو پیج دی په دغه باندې د دوی نمبر هم شته ملګري نمبر دی شیرزمین نوم یې شیرزمین نمبر دی په هغې باندې رابطه کولی شئ نو اسرار به سره به تاسو میلاوېدلی شئ دا بحرین ته روان دی اخره کې څه پیغام ورکوي؟ اخره کې دا پیغام ورکوم چې ما دعاګانو کې یاد ساتئ بس صرف د دعا محتاج یم دعا راته کوئ او چې په خپل پاکستان ته واپس راشو روغ جوړ او په ښه سوچ سره دا جیم راته شاته ولاړ دی ګوري هغه چې څنګه دلته کې چې کوم دی د اسرار بھائی والد صاحب چې کوم دی ماشاءالله ډېر محنت کش انسان دی داجي دی زموږ د ټولو داجي دی ماشاءالله ډېر زه برته دا ووایم دا د چېرته ممکن نه دي کړي چې یاره تاسو واړی یو زه غټ یم او دا نه د وړو سره ځان وړوکی حساب کړی غټو سره ځان غټ حساب کړی ماشاءالله ډېر میلمه دوست انسان دی ډېر مینه ناک انسان دی خپل هم دلته محنت کوي ټیکټر ټرالي چلی زمینداره کوي بس مشقت دی هغه کوي او د بچو دپاره هم دا هلې ځلې کوي دا ویزه ول خپل والد صاحب وکړله څه ماما زوی دې روان دی اسرار بھائی نو څه مسافرو ته ټولو مینهوالو مسافرو ته دعا سلام او الله روغ لره خوشحاله نو بس دعا کې به موږ هم یاد ساتي او موږ دغه پیغام دی ډېره مننه بل ملګری چې ورسره روان دی السلام علیکم شیربادر بھائی کیف الحال انت فی الطیب کویس البادیان انا ما فی شغل سر جی څنګه حال دی ښې خیر ده څنګه په فسټ چانس روان یې بحرین ته که نه مخکې نه یې تللی که نه صحیح ده اوړه دې خفه خفه کېږي خوشحاله دا مې خفه دی د زړه خو خفه ځکه نه دی د واده نه دی کړی خدای هم د دې غذا دا اوس اجم پکې روان دی زه نه ځم زه به درته پاتې موږ به دې دا درې پاتې نو څنګه تاسو څه پیغام ورکوئ پیغام یو پیغام نشر کوي پښتانه څه فیل کوي لکه مطلب چې ځینو څه خفګان کوي که خوشحالي کوي د خپل وطن پرېښودو خفګان کوي د خپل وطن ارمان کوي د کور کلي بچو ارمان کوي لازم دی خلک پسې خواب څوک مسافري ده یاره بس
مل دغه حالات دی مل څه شو خبرې بارته وځو دا وایي زه دومره خفه یم که نه لکه د اوبو نه چې میر وباسي خلکو ها زه بس الله دې خوشحاله ساته او د بچو دپاره چې مطلب د ګټې وټې دپاره چې خدای پاک دې وکړي چې حلاله مزدوري الله پاک درکړي او ډکې منګول زر ته زر خپل پاکستان خپل وطن ته راشي خیر سره د ټولو مسلمانانو دا ګورئ روټۍ پروګرام وشو زه خو خپله لیټ رالم احد بھائی ته څه وایې یاره عبدالاحد چې کوم دی دا د اسرار ښه ملګری او زمونږ د ټیم ملګری دی دله انشاءالله تعالی د امریکې ویزه پیټ کوو که خیر دا زما ښه ملګری دی خو شکر دی الله ته خلاص کړه السلام علیکم تاسو ته خلاص شئ ولې د په موبایل به دا رابطې نه کوو ویډیو کال بیا به ته راځې نه بله ټول عمر له به ځې نه بس خامخا به ځا پته به ولګي چې راشي که نو څه وایې عبدالاحد اسرار به روان دی ته څه وایې لکه څه فیل کې خفګان محسوسوې نه خوشحالي محسوسوې یاره لالا کو تپوس رانه وکړې خفه مې ما او خوشحاله مې له خفه څنګه او خوشحاله څنګه دا دې اوس د سړیتوب تپوس وکړو دا خفه خو په دې مه که نه چې یو هم د پیل ملګری دی ټیک شو ګینټه پس خو به خامخا ده سره ما رابطه کولو چې اکثر به ما ته چا رنګ وکړو که نه وایي احد ته دا سوال جواب وکړه نو ما به ورته زه ورته نه کوم ګوره ما پسې به 10 منټه بعد رنګ کوي ځکه ګوره دا کمالات وو لکه دی به ما د هر څه نه خبر کړی دی که نه دا و شیر زمین چې کوم دی که نه هغه دته رنګ کړی دی دا هغه بدرګۍ نه رالی ښه لکه دومره خو محنتي دی خدمتګار او بله شیر زمین ماما خبرې د بریده ورګه خبرې د بریده اسرار کنه هړې ډک ګړه هغه نمبر ما سشته په یادو مې خو دې خبرو نمبر صحیح ده وایه زه ګیر دی لالا یو خبره دا ده چې په سټیج په حواله سره لکه پروګرام به زه سره تللی یم هر ځای ته په واینس په حواله سره خو لکه محنتي دیم دی په یو ون ټیک باندې د کار کړی دی په سټیج باندې مې خطا کړی دی په واینس کې مې خطا کړی دی خو دې نه ما دا تپوس وکړي چې ته خفه یې خو خوشحال یې څه ماته ووایي چې یاره زه خو دا دومره خفه یم خو مجبوري ده که نه دلته مې څه ویل نو بیا پاګل وم چې تلمه خو لکه زه د مینهوالو پسې او ملګرو پسې دومره خفه م لکه دا اوبو نه چې میر وباسي الله دې خوشحاله ساته انشاءالله خپل وطن ته به بیا ځل راشي کتونکو تاسو ته مې صرف ښوده چې پښتانه څه لیول کې وي مطلب چې هغه خپل کلی وطن پرېږدي او روانګي کوي دا ګورئ دغه رنګ ملګري راشي او ښایسته هوا چلیږي ماشاءالله د خدای قدرت ته وګوره د ګرمۍ په موسم کې د سپرلي هواګانې نو ډېره غټه مزه کوي دا وګوره د چم ګاون کم ملګري کلیوال دي یاران دي دوستان دي دا ټول راغلي دي او دلته کې مطلب ګراوند کې درې خوره کړې وه نو دلته روټۍ وخوړلی شوه مونږ خپله لږ لیټ رالو ماشومه ته څه وایې د خیره ته به څه وایې د خیره خوشحاله یې که خفه یې خوشحاله یې ته به ځې که نه کاکا دی جی ښه کاکا دپاره خوشحاله یې که نه ایله به د عمل د دوی دپاره به موږ ډېرې زیاتې دواګانې کوو چې دا الله تعالی هلته په خپل دغه باندې قایم او دایم ساتي او خدای دې کامیاب کړي امین شکریه ډېره مننه کینې حاجي صاحب ډېره مننه دغه ماحول هم درته ښودو چې کله پښتانه ځي او زمونږ کلیوال خلک ځي بار ملک ته نو که تاسو ګورئ د ښار خلک ځي نو هغه پسې یو د کور نه بریفکیس راوالي ویسته وځي څوک ته خبر هم نه شي نو زمونږ خلک څه چل کوي دومره غټه مېلمستیا د هفتې له 20 ورځو نه د هغه مېلمستیا شروع وي دا خلک راځي او هغوی ته دعوت یې ورکوي چې یاره زما ځای ته به روټۍ له راځي زما ځای ته به چیو له راځي بس دغه رنګ یو سلسله روانه وي هفته 10 ورځې نو دغه سره آخري مقام دا دی چې دلته آخري روټۍ د تره په ځای باندې وه دلته کې روټۍ وخوړه او د شپې انشاءالله روانګي به وي 5 بجې سحر به وځي او 8 بجې سحر فلایټ دی نو د خپلو دعاګانو کې مې یا ساته اسرار به یې ته هم دعاګانې کوئ نوم یې مسافر وي د ملک نه بهر وي یا څوک فلایټ باندې ځي نو ټولو دپاره دعاګانې غواړئ الله تعالی دې کم خلک بار دي هغوی د خدای پاک ډکې منګولې خپل کور ته خپلو بچو مور پلار راوستلی کړي او بس موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ موږ به هم درته دعاګانې کوو ډېره مننه د الله په امان